ډیر زیات کسان زمانه دا تاسو کوي چې تاسو مونږ ته داسې میډیسن وښیئ چې د هغې سره زمونږ کوم برین مازغه دی هغه ورسره تیز وي، کوم ته چې شارټ میموري سیل ویلی شي هغه ورسره بوسټ کیږي. نو زه به تاسو ته دا ووایم چې میډیسن که چېرې تاسو استعمالوئ د فایدې دپاره نو د هغې نقصانات هم شته دی. نو زه تاسو ته نن به میډیسن نه بلکې ستاسو د صحت په اړه داسې ټپس زه تاسو ته درکوم که چېرې تاسو هغه په خپله زندګۍ کې اپلای کړل نو ستاسو د برین سیل به ورسره هم بوسټ کیږي او ستاسو څومره نور صحت دی هغه به ورسره هم ورځ په ورځ ټیک کیږي او مخکې وړاندې به روان وي. نه به په هغې باندې ستاسو ټایم ضایع کیږي نه به ستاسو په هغې باندې پیسې، بلکې ستاسو به صرف هغه په خپله زندګۍ کې راولئ او ستاسو ډے بای ډے به هغه خپله زندګۍ کې کوئ. نو هغه کوم داسې ټپس دي چې هغه زموږ د دماغو سیل هم بوسټ کوي او سره زموږ د نور صحت دپاره هم ټیک دي. نو دا مکمل معلومات به تاسو په دې ویډیو کې درکول شي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د ټول ناول زموږ سره ایکسرسایز دی. که چېرې تاسو روزانه ایکسرسایز کوئ نو ستاسو کوم شارټ میموري سیل دی هغه به ورسره بوسټ کیږي او ستاسو په صحت کې څومره هم اندامونه چې دي د هغو د صحت دپاره ایکسرسایز ډېر ضروري دی. صرف تاسو د 30 نه تر 60 منټو پورې روزانه ایکسرسایز کوئ، که هغه ستاسو باغ دوړ وي یا ستاسو جیم وغیره وي نو تاسو د 30 نه 60 منټ پورې تاسو کانسټنټ ډیلی ایکسرسایز کوئ چې هغه ستاسو د صحت دپاره ډېر بهترین دی. په دویم نمبر کې زموږ سره ټینشن او ډپریشن ختمول دي. که چېرې تاسو ته ټینشن ډپریشن وي نو ستاسو د صحت داسې اندامونه دي چې د هغې په ذریعه باندې ستاسو اندام بیا پراپرلی کار نه کوي او هغه د بیمارو شکار کیدی شي. نو که تاسو ټینشن او ډپریشن ختم کړئ ستاسو شارټ میموري سیل به ورسره هم تیزیږي، یعنې ستاسو دماغ به ورسره هم ورځ په ورځ تیزیږي او ستاسو د صحت اندامونه به هم ورسره ورځ په ورځ صحتمند کیږي. که هر قسم بیماري وي ستاسو ته هغه به ورسره ټیک کیږي، ځکه چې انسان د صحت ته راځي مختلف داسې بیماري دي چې هغه ستاسو د ټینشن او ډپریشن د وجه ستاسو صحت شکار کی او بیا هغې نه د خلاصي ذریعه نه وي. نو ستاسو ته ضروري خبره دا ده چې ټینشن او ډپریشن مکمل ختم کړئ، ځکه چې دا د غټو بیمارو اولنۍ جړډه کیدی شي. دریم زموږ سره کوالټي سلیپ دی. که چېرې ستاسو کوالټي سلیپ نه وي یعنې ستاسو خوب پوره نه وي نو دا ستاسو د صحت دپاره ټیک نه دی. که چېرې ستاسو د 6 نه 8 غنټو خوب وي نو دا ستاسو د صحت دپاره ټیک دی. که چېرې ستاسو د دې نه کم شي یا د دې نه زیات شي خوب نو دا ستاسو د صحت دپاره نقصانې دی، ځکه چې هر یو څیز که د مقدار نه کم شي یا زیات شي د انسان د صحت دپاره نقصاني وي. رم نمبر زموږ سره دی چیلنج یور برین. تاسو خپل دماغو ته یو چیلنج یو کار حواله کوئ او تر هغې پورې خپل دماغ د هغه کارنامه سیټ ته کوئ تر څو پورې چې هغه کار یې نه وي کړی. دې سره کوم ستاسو شارټ میموري سیل دی هغه بوسټ کیږي، یعنې ستاسو دماغ ورسره تیزیږي چې دا د دماغو یو ایکسرسایز دی چې د هغې سره ستاسو دماغ ورځ په ورځ ترقي کوي. زموږ سره په 5 نمبر باندې دی ریډیوس مالټي ټاسکینګ ایٹ ا ټایم. که چېرې تاسو په یو ټایم کې ډېر زیات کارونه کوئ نو دا ستاسو د شارټ میموري کوم سیل دی هغه هم تباه کوي، برین به ورسره هم نشونما نه کوي، ځکه که چېرې ستاسو په یو کار باندې فوکس وي هغه کار به کمپلیټ کیږي. او که چېرې ستاسو یو کار کوئ سټډي وغیره یا فزیکل اکټیویټي او ستاسو سوچ موبایل طرف ته یا ماحول طرف ته وي نو هغه کار به کمپلیټ کیږي هم نه او دې سره ستاسو کوم شارټ میموري سیل دی هغه ډسټرب کیږي او د هغې د وجې شارټ میموري سیل دی هغه د دې د وجې نه بیا نشونما نه کوي. په 6 نمبر باندې دی موبایل سکرین ټایمینګ ډیکریز. که چېرې ستاسو د موبایل سکرین کتنه ډېره زیاته به نو هغه ستاسو د شارټ میموري سیل بوسټ کوي نه بلکې هغه ضایع کوي. او نن سبا ډېر زیات سوشل میډیا ویبر دي او د سوشل میډیا مین تیم او مقصد دا دی چې تاسو ته یو کانسټنټ لار درکوي او په هغې باندې تاسو ته تګ درکوي چې دا ستاسو د شارټ میموریز دپاره ډېر نقصاندې دي. 9 نمبر باندې که چېرې تاسو ته څوک یو خبره وکړي په هغې خبره په دې ټایم کې سوچ فکر کول چې د دې وروستو څه ریزلټ و دې ټایم کې څه ریزلټ دی او را روان ټایم کې څه ریزلټ دی چې دې سره ستاسو شارټ میموري کوم سیل دی هغه ډېر زیات بوسټ کیږي او ستاسو برین ورسره تیزیږي. زموږ سره په 8 نمبر باندې دی ډېر ټایم فل فیملی له ورکول او دوستانو ګیدرینګ له ورکول، ځکه چې دې سره شارټ میموري کوم سیل دی هغه ډېر زیات تیزیږي او بوسټ کیږي. زموږ سره 9 نمبر باندې کوم دی چې میډیسن یوز کول. میډیسن به هرګز تاسو په خپله مشوره باندې نه استعمالوئ چې تاسو ته انفارمیشن نه وي، ځکه چې داسې میډیسن ډېر زیات دي چې هغه ستاسو شارټ میموري کوم سیل دی هغه ډیمیج کوي. نو دې دپاره ستاسو ضروري او بهترینه خبره دا ده چې تاسو به دا د ډاکټر په پرسکرپشن باندې استعمالوئ، ځکه چې د دې فایدې سره د دې نقصانات هم شته. که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو خپل فرینډ سره شیر کړئ او همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه. الله حافظ.